د کتاب او قلم د پښتو مورنه ستړی مشي په خیر راغلی امر السلام علیکم څنګه جوړ په خیر زما کار ته وعلیکم السلام غږ دی داسې کټ کټ راځي څه خبر یو چې ستا په ټلیفون کې ستونزه ده او که زمونږه ستونزه ده نه پوهېږم خدای دې وکړي چې اوس کوم خامخا دا شبکې هم خراب دي مهرباني وکړه څه ویل غواړې که نوم دې راته ووایي خوښېږو لیکه یې پرې شوه اړیکه یې پرې شوه په ډېره خواشینۍ هیله ده چې بیا زموږ مینهوال له موږ سره مینه وکړي او له موږ سره اړیکه ونیسي ترخو پیښو ته تدبیر زما په کار دی لیوني تړم زنځیر زما په کار دی د مشرانو له ګړنګه نه غزار کړم د مشرانو له ګړنګه نه گزار کړم یو خواخوږی غوندې میر زما په کار دی یو خواخوږی غوندې میر زما په کار دی درنو مینهوالو موږ ستاسو اینده اړیکه دې راورسېده خوشحاله دې کړو خدای دې خوشحاله کړه دا بیا پرې شوه نه پوهېږم چې څه اثر دی او څه تاثیر دی چې دا ولې په هر حال دا خو د دې ټلیفوني شبکو دا ستونزې کله کله رامنځته کېږي په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې هم دا ستونزې وي دا یوازې زمونږ مینهوال زمونږ لیدونکي زمونږ ښاغلي او منلي او وتلي شاعران چې موږ ته خپل شعرونه زمزمه کوي دیکلمه کوي له موږ سره یې شریکوي هغوی دې په دې باندې له موږ نه خفه کېږي ځکه موږ هم په دې توره شپه کې دوی ته ناست یو چې دوی را سره څومره مینه کوي او دوی خو له موږ سره یا مینه کوي یا نه کوي د خپلې مورنۍ ژبې سره د خپل ادب د خپل کلتور سره د مینې څرګندونه کوي درنو لیدونکو زمونږ تخنیکی همکار ګران دولت خان مونږ ته اشاره کوي او مونږ ته امر کوي چې همکاره وخت دې پوره دی نو زه هم له خپلو تخنیکي همکارانو جاوید ستانکزی دولت خان تخلص یې رانه هیر شو په هر حال دولت خان او وړوکي انوار الله همکار نه یوه نړۍ مننه چې له موږ سره یې په تخنیکي چارو کې ډېره مرسته وکړه او ډېر کوشش یې وکړه دوی نه یوه نړۍ مننه کوم ګرانو لیدونکو زمونږ دا نننۍ ادبي دیره چې موږ دومره ونه شو کړای تاسو خوشحاله وساتو خو بیا هم موږ هیله لرو چې تاسو به رانه خوشحاله وئ خوشحاله شوي یاست دا ادبي دیره ستاسو لپاره همدومره وه تر بلې ادبي دیرې سبا شپې ته چې ستاسو همکار ستاسو خدمتګار بس تاسو په چوپړ کې وي تاسو په لوی الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو په مخه مو رڼا او لاړه مو بلا